د مینې خط رالیږي سم لیونی کړی یم د مینې خط رالیږي سم لیونی کړی یم چې دا به څوک وي خو آخر کې کلیوالې لیکي د ملالۍ ټپې یې داسې په زړه ولګېدې د ملالۍ ټپې یې داسې په زړه ولګېدې دلته هلک ته اوس د ځان سره ملالۍ لیکي. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. عادلرحمان یم او د خپلې پاڼې عادلرحمان نه تاسو سره نیغ په نیغ یم. څنګه چې تاسو وینئ نو د منصور صاحب خواله راغلي یو. خبرې ډېرې کول نه غواړم، د هېڅ تعارف محتاجه نه دی چې څه تعریف یې وکړم، خو منصور صاحب څه به راته په پروګرام کې وایې؟ عادل مننه کوم. بس یو شعر به درته ووایم چې سبل رنگ مې وجړل جانانه درپسې، سبل رنگ مې وجړل جانانه درپسې او خالصه مې ځان خلاص کو د ایمانه درپسې. ډېره لا د زړه په دنیا هغسې راځي مې زلزلې، د زړه په دنیا هغسې راځي مې زلزلې، د زړه دنیا مې هغسې دورانه درپسې. ډېره لا ډېر ښه. منم د ځمکې خلک ستا سره به نه جوړېږي، منم د ځمکې خلک ستا سره به نه جوړېږي، خو څوک به راکوزېږي د اسمانه درپسې. ډېره لا ډېر ښه. د هر عمل بدل مې ستا دیدار دی ګرځولی، د هر عمل بدل مې ستا دیدار دی ګرځولی او دعا مې د غوښتلې د هر چا نه درپسې. ډېره لا ډېر ښه. یو کس دی چې بیخي د سره تیر درپسې ګرځي، یو کس دی یو کس دی چې بیخي د سره تیر درپسې ګرځي او یو کس دی لګېدلی د پخوا نه درپسې. ډېره لا دا شعر راته بیا ووایه. یو کس دی چې بیخي د سره تیر درپسې ګرځي، یو کس دی لګېدلی د پخوا نه درپسې. ډېره لا. او دا څو لفظونه ډېرو بس څه ژوندون به مې پې تېر شي، دا څو لفظونه ډېرو څه ژوندون به مې پې تېر شي، ویلی چې به مړه شم منصور جانه درپسې. ډېره لا ډېر ښه. مننه. او که نور څه شاعري مو را سره شریک کړه نو؟ دا څو شعرونه درته نور وایم چې شابه منزل ته اوس څه لاره د مزل جوړوه، شابه منزل ته اوس څه لاره د مزل جوړوه او زما نه اوس هر څه خطا د یار څه چل جوړوه. ډېره لا. او د دې سړي نه لکه بله ډوسه کار نه کېږي، د دې سړي نه لکه بله ډوسه کار نه کېږي، خو بس راځه او زموږ لارو کې خلل جوړوه. ډېره لا ډېر ښه. او د عقل الیاس جانه د عقل کار کړي ور په غاړه او عشق عقل واخلي، د عقل کار کړي ور په غاړه او عشق عقل واخلي، لکه ته څنګه د پردي سړي نه خپل جوړوه. ډېره لا. او اوس مې ګریوان کې سوت تارونه یو ځای شوي ښکاري، اوس مې ګریوان کې څو تارونه یو ځای شوي ښکاري، لیونی ته هم کله کله اوس اوربل جوړوه. ډېره لا ډېر ښه. او اوربل یې خور که او ویلې منصور جانه زر شه، اوربل یې خور که او ویلې منصور جانه زر شه او قلم راواخله ما ته ګوره او غزل جوړوه. ډېره لا ډېر ښه. مننه. منصور صاحب هغه غزل که تاسو ته یاد دي چې ما نه ویل چې ستا نه به جدا شم مړ به نه شم؟ هسې شعرونه که راته یاد دي چې ما نه ویل چې داسې به تنها شم مړ به نه شم، ما نه ویل چې داسې به تنها شم مړ به نه شم، او ما نه منل چې ستا نه به جدا شم مړ به نه شم. ډېره لا. او ما نه منل چې ستا د بېلتون غږ به په ما وشي، ما نه منل چې ستا د بېلتون غږ به په ما وشي، او ما نه منل چې تش به په ژړا شم مړ به نه شم. ډېره لا ډېر ښه. او د یو څو شعرونه راته نور را یاد کړو. ارشاد. کوڅو کې مې د کلو لټوي او جانان جاړي، کوڅو کې مې د کلو لټوي او جانان جاړي، او رټلی چې مدام یې پکې تش په ودرېدو یم، اوس اورم چې په هغه لار راځي او جانان جاړي. ډېره لا. پرون چې به چا سترګې مې جانان له تورولې، پرون چې به چا سترګې مې جانان له تورولې او هغه ورله نن اوښکې اوچوي او جانان جاړي. ډېره لا ډېر ښه. او پرون چې به چا سترګې مې جانان له تورولې هغه ورله نن اوښکې اوچوي او جانان جاړي. ډېره لا. بس دغه څه ګډوډ شعرونه. ډېره مننه منصور صاحب چې موږ له مو ټایم راکړو او موږ ته مو د خوند نه ډکې غزلې او شعرونه واورول، نو ډېره زیاته مننه. او ملګرو هیله لرم چې د دغې غزلو او د دغې شعرونو به تاسو خوندونه اخیستي.